سورۃ لقمان شروع کیږي. سورۃ روم کې دلائل عقلیه او په مسله توحید، په سورۃ لقمان کې دلائل ثلاثه عقلی نقلی وحی درې وړه په دې مسله د توحید باندې الله پیش کړي. دویم رباده د سورۃ روم کې دا جمله راغله چې ینصرکم بنصر الله ینصرکم، مکه تیر شول چې الله مدد وستا سو کوي. نو په سورۃ لقمان کې وایي چې فلاح هم د الله سره طرف دی، کامیابی هم الله درکړي، نصرت هم الله درکړي، کامیابی هم الله درکړي. دریم رباده ده چې په اخر د سورۃ روم کې ترغیب قران ته ذکر شو او د سورۃ لقمان په اول کې ترغیب دی قران ته. څلورم رباده ده چې په سورۃ روم کې الله خپل نبی ته وایي فصبر، او په دې سورۃ لقمان کې لقمان حکیم خپل زوی ته وایي چې واصبر. پنځم رباده ده چې په سورۃ مخ کې ورشه سورۃ عنکبوت کې ترغیب او جهاد ته، په سورۃ روم کې بشارت او فتحه. نو اوس الله نبی ته وی جاهدو، جهاد کوي ک لقمان حکیم څومره خه مجاهده کړي. رب تسمی داده نو جاهدو ک لقمان من جهادو کو دې مخکې ما وجه ویلې و چې من جهادو کو پشان د لقمان حکیم لتكون سجده الاحزاب لکلمتک، چې سجده د احزاب استاد خبري شي. و الم تسجد الاحزاب، کدا کافرانو ډلې سجده ونه لګي فمزقهم مثل اصحاب السبا، نو ټوټي ټوټي کربا چې ته د پشان د اصحاب السبا یا فاطر السماوات والارض. ان تر سورۃ فاطر مې رب اسمی ته اشاره وکړه. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په استعانت د نام د الله ذات مهربان خاص رحم کون کې دی. الف لام میم. الله تعالی پوی دی په مراد د دې باندې. تلک آیات الکتاب الحکیم، دا آیتونه د کتاب دی چې حکمتونه نه ډک دی. حکیم یا معنا دا چې محکم کتاب دی منسوخیږي نه، حکیم یا معنا دا چې آیتونه د حکمتونو نه ډک. هدى ورحمت للمحسنین، او دا کتاب دی هدایت او رحمت دی د پاره د محسنین خیسته عمل کوونکو. بحر المحیط کې به بیان وای الذين يعملون الحسنات محسنین. الذين ذا محسنین خلق دی یقیمون الصلاة فبندی کوي د مانځ ور کوي زکات او د آخرت باندې یقین لري. دا کسان په هدایت طرف درب دي او دا کسان د کامیاب دي. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغیر علم. اوس اثر د قران په انابت علی خلقو پاس تیر شو، هدایت ته رحمت ته. اوس اثر د کتاب په معاندینو خلقو الله الله ای مقابله شروع کی. یو مشرک چې تا د مکې نه روان شوی ورومو یو ځای بل ځای ته تلو، آی ځنه څه قسمې سي د خلقو را لیکلي وی راغې خلقو ته وی راځي دا پیغمبر تاسو ته کومې قصې کوي، مام قصې د بار ملک نه راوړي چې بیانوم درته. نو دا هغه د فکر چې خیر قران کوم د قصو کتاب دی، نو قران یې مشان په دې رات کوي. ومن الناس من يشتري، او باج داسې خلک دي چې هغه یخلی لهو الحدیث دی فیدی خبري لیودل چې خلک دی لاري کې د لاري د الله نه بغیر علم په غیر د دلیل ويتخذانی سی لار د الله پاک ځون ټوکی. دا کسانو د پر عذاب دی مهین سپکون کې. یشتری معنا اخلی یعنی غرقی، اشتراف معنا د اختارو. لهو الحدیث دی فیدی خبري. لهو الحديث څه شی دی؟ تفسیره المانی لیکلی دی وی المراد منه الغنا وكل ما يشغلك عن عبادت الله. وی د دې لهو الحديث نه مطلب د دمتوب خبرې دي او هر هغه شی چې تا د رب د عبادت نه مشغولوي. كل ما يشغلك عن عبادت الله وذكره، ارغه شی چې تا د الله د بندګۍ د ذکر نه مشغولای. من السحر والاضاحيك والخرافات ونحوها، کاغه جادو سحر دی، کاغه نور داسې د غپ شپ خبرې دي یا خرافات دي. دا کوم شی چې د الله د کتاب نه تا مشغولای د قتل لهو الحديث دی. تفسیر مدارک دا عبد الله ابن عباس او عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنهما نقل کړي
وای چې لهو الحدیث څه شه دی وی ما یلها عن المهمات چې سړی مشغولای د مهم کار د دین نه کل احادیث التي لا اصل لها وی لکه په داسې احادیثو کې ورنه خطر چې د هغه اصل نه لکه یو سړی موضوعي حدیثونه ری سر کړی دی او موضوعي حدیثونه خلکو ته بیانوي دام لهو الحدیث ته ځکه چې د موضوعي او د خرافاتي احادیثو د بیانولو په وجه باندې د خلک د اصل دین نه محروم پاتې کړه او په لهو الحدیث کې امام قرطبی لیکلی دی چې لهو الحدیث د امام زحاق ول را نقل کړي الشرک وی لهو الحدیث شرک دی کنه د شرکی خبرې ټولې به فیدی خبرې دي د شرکی خبرو کې څه ګټه ده ټولې به فیدی دي او شرکی خبرې هغه خبرې دي چې په دې خلک د الله د لارې نه اوړي خو یو مستاق د لهو الحدیث منګه هغه د دمتوب خبرې ذکر کړي چې لکه دا کوم خلک چې غزلی وي او دمتوب کوي هغه سره سرودونه دي دا ټول په دې لهو الحدیث کې داخل دي دیو جن حدیث پاک راغلی دی علیه السلام فرمایي صوتان ملعونان یو دو اوازونه چې دي دا ملعون دي د رب العالمین پنيزه فاجرانی ډیر ناروا اوازونه دي او رسول الله فرمایي چې انهانهما دا دواړه زمانه کوم صوت مسمار یو ای आवाज دي ستارونو دي او ورنتو شیطان आवाज د شیطان دی نه نغمتن دا کوم خلق چې دا نغمه او سرودونه غږی ورنتن عند مصیبت ولت من خدود وشق جيوب بل هغه आवाज دی د مصیبت په وخت کې گریوان شری کول او مخ ته چپړی نیول چې دا ورګړي خزه ورنوي او ورګړي خزه چې پردي مړی کې راشي او بس بلی تغاړه ورکی ها ان دق आवाज نه یو د دم توب आवाज یو د ورګړي خزه आवाज رسول الله فرمای صوتان ملعونان فاجران دا ډیر ملعون اوازونه دي دا نهایت نافرمان اوازونه دي او مخکې که تاسو فکر کړئ ما د دې دمتوب په باره کې چې دا غانی او بجانی او سرودونه دي دا حرام دي زمونږ په شریعت کې ما په دې باندې چند دلیل پیش کړی و ای دی وجنه امام قرطبی هغه وای چې فقط اجمع العلماء الامصار على كراهيه الغنا والمنع عنه زمنګ د ټولو خورونو علماء په دې اجماع کړی دا چې دمتوب حرام دی او د دینه منع پکار ده تفسیر روح المانی لیکلی دی چې ابن صلاح دا یو عالم دی لوی مفتی دی او په خپل فتاوا کې اوږد کلام په دې خبره ذکر کړي چې دمتوب حرام دی په اخر کې وایي چې فاذا هذا السماع حرام بالاجماع اهل الحل والعقد من المسلمين دمتوب حرام دی په اجماع د مسلمانانو د اهل حل والعقد خو امام قرطبی سی وبله خبرم نه د پریخي امام قرطبی سی وبله اپریشنم کړي هغه وای ځنې صوفینو متصوفه او پیرسیبان هغه د ذکر سره ویجی دغه کی سرود وهي دا چشته طریقه شته ده بارو ملکونو کې ترکیه کې چوغوري باقاعده جمعات کې بجا لګولي ډول لګولي وسره ذکرم کوي نو بیا اغلی کړی دي چې وما ابتدعته الصوفيه اليوم و هغه زمنګ پیرسیبانو صوفیانو بازو چې دانن رس کوم دمتوب را استلې دي په وخت د ذکر او اسکارو کې نو اخر کې هغه په اخر کې هغه ټول عبارت په اخر کې وي فحرامونه دا کارم حرام دی کلم کړي کنه دا زمونږ خلکو ان شاء الله کښ لګولې دي کې دې شیو کال دوه کال ورسته دوی مسره چې رامنسته کیڅ آلات مالات ځکه اوسم دوی هغه حل جوړ کړي په جمعات کې چې الله سبحان الله چې وهیو دا مولا علی قاری حنفی رحمه الله مرقات کې وایي د جمعات ادب دومره مهم دی چې تاسو به په جمعات کې په زور خبرې نه کوئ او به وایي و په زور خبرې په جمعات کې حرام دي ولو به ذکر اگر که څوک ذکر هم په زور په جمعات کې کوي به ضرورت نو د دې وجنه دا چې وهل په جمعاتونو کې او خبرې کول دا ټول جائز نه دي او بدناتونو سره دا قسمه شی جوړول
دا هم نفس نعت ویل چې کې شجاعت او حماسه او د رسول الله صفاتونه دا ثابت دي صحابه کرامو کې د صحابه او چاغوي بنعتونه ویلې خو په طریقې سره چې نعت خوینو واذا تطلع عليه آیاتنا او کله چې لوستل شي په داسې سړي باندې آیاتونه زمونږه ولا ګرځي مستكبرن لوی کون کې کال مسما ګوي کې نه دی ورېدلې ته زمنګ کأن فی وزنه ګوي کې د بغونو کې دروندواله ده نو دروند ده کنه له الحدیث ورېدلې ده بیکار خبري ورېدلې دي نو غوګونه دراند دي هغه کې اوس د قران خبري کله راځي فبشروا زیر ورک بیا عذاب نه لیم عذاب دردناک د تحکمن ورته ویل چې زیر ورکا ځکه چې په عذاب کې بشیر نه استعماليږي وګوري طالب دې پاس آیات تا الته ویل لهم عذاب مهین دلته ویل لهم عذاب الیم دا وجه دا چې کوم انسان د قران په مقابله کې نوري خبري را میدان ته کوي نو خود قران بی عزتی کوي کنه رب فرمای لهم عذاب مهین زبی عزت عذاب سره بمخش او کوم انسان چې د الله د آیاتونو باندې کبر کوي نو خو معلومیږي چې د عالمانو مقابله کې کبر کوي او په دې سره علماء حق درديږي ته چې د آیاتونو نه مني قران نه مني ترجمه پر استهزاء کې خو په دې سره درديږي کنه چې لکه دا خدای الله کتاب دی نو الله وی فبشروا بعذاب الیم زه خفکیګه دردون کې عذاب زور کم کتی نن دردولې نو التب دردون کې عذاب الله وی زور کم دا او تخفیف اوس بشارت ووري ان الذين امنوا یقینا کسان چې ایمان راوړي عملونه کړي سنتو برابر هغه د پرجنتونو د نعمتونو دي همیشه په کې وسیږي دا وعده د الله رښتونی ده او الله پاک زورور د حکمتونو والا دی خلق السماوات بغیر عمد دي ته دلیل عقلی تفصیلی پیدا کړی الله پاک اسمان بغیر عمد په غیر دستونو چې تاسو ووینئ والقى فی الارض اچولی الله پاکی خي پسمه باندې رواسي په غرونه انت مید بكم لالا تمید بكم قرطبی لیکلی دې د پاره چې ګډه وډونه خو چې د ازمکه پتا شو باندې وبث فیها لا خور کړی په دې ازمکه باندې من کلی دابتن هر قسمه زنده سر وانزلنا من السماء ماء دې ته وی التفات ته تکلم نه غایب تا حواله منګ را نازل د بره طرف نو بده باران منګ را زرغونو په دې وبو باندې په دې ازمکه کې من کلی زوجین کریم هر قسمه بوټي فائدہ منه هاذا خلق الله دا مذکور چي دي دا خو خلق الله مصدر په معنا د مفعول سره دی دا د الله مخلوق دی فارونی ما توخه ماذا خلق الذين څه پیدا کړی هغه کسانو من دونی چې سوا دی الله نه دي ستاسي معبودانو څه پیدا کړی بل ظالمون بلکې ظالمان چې د گمراهی ښکارا کړي ولقد اتینا لقمان الحکمه ان اشکر لله او یقینا ور کړو موږ لقمان ته حکمت ان اشکر لله شکر ادا کړه الله ته لقمان ابن باعورا ابن اخت ایوب دا لقمان حکیم سیب چې مشهور دی دا د او ایوب علی السلام خورین دی یعنی د خور زوی خورین ورته وي دا لقمان حکیم چې وو د داود علی السلام په زمانہ کې وو او د علم هم د داود علی السلام نه زده کړو ابن جریر لیکلی او وای چې دا یو غلام حبشي او درنګ تورو خو نهایت په حرب ورکلی وا وکانه حکیما ذا عقل مستوی و ډیر د زیرک پوی عقل خاوندو خو په دې مسله کې چې لقمان حکیم نبیو کو ولیو نه یو قول ابن جریر نقل کړی دی د اکرامه په سند او په روایت سره چې لقمان حکیم صاحب کو شو نبیو خو نه جمهور علما وایي چې لقمان حکیم نبی نو ولیو او کتبه حدیث خو ابن جریر نقل کړی کنه نو مونږ یو دا حدیث په سند کې جعفر جوپی راغله او جعفر جوپی مقدمه د مسلم کې امام مسلم ویلی دا ضعیف دی نه د یو ضعیف سړی په سند او د په روایت د یو چا نبوت نشي ثابت دی او د لقمان حکیم سے په دې قصه کې چې دل رب العالمین مونږ ته راوړی دا تفسیر شافعی او خبر لیکلی دا وای چې دې کې دې ته اشاره ده چې اوس پتا شو د لقمان حکیم بیان خپل زوی ته واوري
د خپل زوی ته بیان کړی دی چې بچی شرک ونه کې، دا ډېر لوی ظلم دی. نو وې د په قصه کې اشاره ده چې عقیده د شرک دا څنګه چې د انبیاء د عقیده مخالفه ده، نو د حکاماو د عقیده هم مخالفه ده. شرک څنګه چې انبیاء بدمنی، نو حکاماو په خلکم بدمنی. بدیګر عبارت څنګه چې انبیاء رد کړي، دا سه شرک هغه اولیاء رد کړي. لقمان حکیم تا ابن کثیر لیکلی دی چې لقمان حکیم څخه نه چا پوښتنه وکړه، ايو شيء بلغك الى هذا درجه، یره ته دې مقام ته پڅو رسیدلې چې د الله تعالی پوره پوهه درکړې ده په دین کې. وای لقمان حکیم ورته ویل صدق الحديث والصمت عما لا يعنيني، یو خورشتونی خبري او بل هغه د چې کوم شی ما سره مناسب نه زینه کوم. او ویدین ناشنا پوها او حکیم انسانو. یو ځل د تخپل مولا اوویلی وی ورشه لقمانه او د بازار نه ډیره ښکلې غوښه راوړه. لقمان حکیم لاړو بازار کې چې ته د څاروي زړه واخیستو، زړه او ژبه واخیسته، نه د څاروي ژبه او زړه راوړو، هغه دغه ته وی خپل مالک ته وی داواله. بیا ورته وی بل ورځ یلکه لقمان ورشه نن دغه یو ښکلې مزیدار غوندې غوښه بازار نه راوړه. لقمان حکیم بیا بازار ته راغی او د بازار نه د څاروي او زړه او دا ژبه نه ده دی راوړه. نا مولا ورته وی چې ته خو عجیبه سړی، پرون مې درته ویلې ښه غوښه راوړم دا دواړه دې را روان کړي، نن مې درته ویلې خرابه غوښه راوړم دا دواړه دې را روان کړي دي. نو لقمان حکیم ورته وایي وی باچا او مولاس ظاهر ته مګوره باطن ته ګوره، په حقیقت کې دا ژبه او زړه ښه غوښه هم ده او خرابه غوښه هم ده. هغه حدیث ته اشاره کوله چې علیه الصلاۃ والسلام، یعنی هغه حدیث د دې لقمان حکیم خبرې ته د رسول الله مبارک په حدیث کې اشاره ده چې علیه السلام فرمایي چې د انسان په بدن کې یو ټوکړه غوښه ده، اذا صلح صلح البدن كله و اذا فسد فسد البدن كله. د انسان په بدن کې یو ټوکړه غوښه ده، کله چې دا غوښه جوړه شي ټول بدن جوړي، او کله چې دا ټوکړه خراب شي نو ټول بدن خرابوي. او د لقمان حکیم دا ډیر په خاطر شوی. ایوب علی السلام زمانه ته سوچوه، داود علی السلام زمانه خل کړه زرګونه کال دي. هدایت الله مولوی صاحب د لقمان حکیم ولی دی او زمانه د داود علی السلام. الله قران کې د خبره زمنګ نبی ته په قران کې نازلې دا ولی وې ځکه د دې رخصلې خبره کړي، یو نیک سړی دی خو چې خسته خبرې کړي، خسته خبره دا چې رد د شرک کړي، د الله وحدانیت خپل بچی ته بیان کړي، نو د خبره د الله خو خښوي و، نو ځکه الله قران کې زمنګ نبی ته نازل کړه. الله اکبر. زرګونه کاله مخکې یو سړی دی چې ډیره خمسدار خبرې کړي خپل بچی ته. امازدار خبره چی ده؟ بچی ته د توحید بیان او رد د شرک. دا خبره د الله خوښه شوه. د الله خو هر خبره قران کې نه نازلې، چې رب ته خوښه شوه نو خپل خوښ او محبوب پیغمبر ته قران کې نازل کړه. او لقمان حکیم ته الله حکمت ورکړو. د دې حکمت مطلب هغه اتقان العلم والعمل دی، پوخ علم او پوخ عمل. دا زمونږ د عوام خلکو په ذهن کې یو خبر راځي، دوی خیر کو لقمان حکیم سره کوم ډاکټر وو، کوم پساریو، پوه شي دوايانې خرڅولې. نه، لقمان حکیم ته الله پاک حکمت په د دین ورکړې و. او ټیک ته یو سړی مثال چاته علاج کوي دوی ورکې بیل خبره ده، خو لکه دا مطلب نه دی چې لقمان حکیم چې ته کوم پساری ډاکټر او خلکو له علاجونه کول چې خېټه دی خوږیږي وي په پلان کې زیات درد. نه، د قران کې چې لقمان حکیم صفت شوی په دې وجه نه دی شوی چې دا کوم سپیشلیست ډاکټر وو. قران کې صفت کې په دې وجه باندې چې د توحید سربرا او د رد شرک هغه بیانون کې دی. لکه چې پوي پینش در رب العالمین د حکیمانو ډاکټرانو سره چي چې هغه په قران کې ذکر کوي. ولقد اتینا لقمان الحکمت، الله یقینا چې موږ ورکړو لقمان ته حکمت. نو حکمت انده معنا ده کنه چې اتقان العلم والعمل، پوخ علم او پوخ عمل. انشکر لله، انشکر لله،
شکر ادا کا الله ته. روح المانی لیکلی دی جنید بغدادي رحمت الله علیه د ریو ولات تر شوی دی. وی هغه به ویلي وی چې دا شکر څه ته وای؟ ګور الله لقمان حکیم ته یعنی شکر. وی الشکر الله تعالی معه شریکا فی نعمه. وی شکر دی ته وای چې ته به نه غړي د الله سره شریک د الله په نعمتونو کې. و الله تعالی الله فی نعمه. او درب د نعمتونو نه فرمانی منه کې. درب د الله په نعمتونو کې شریک مونږ ورونه فرمانی مکوا. بس دا شکر. و ما یشکر او چا چې شکر ادا کړلو فانما یشکر یقینا د شکر چې د فائدې لنفسي ځان د پاره ده. او من کفر او چا چې نه شکر وکړه فإن الله غنی الله به حاجت ده حمیز ته شوی. و اذ قال لقمان لابنه مولوی شه لقمان حکیم څه عجیب بیان کړی دی. دې ځکه به وستا بیان تاسو شروع شي. لقمان حکیمه د په بیان کې مولانا صاحب اته اوامر دي، څلور نواهی دي او اته قسمه پکې نصيحت ده، څلور پکې زواجر دي. ډېر منظم بیان دی حضرت مولوی صاحب. ثمانیه اوامر، اته قسمه څو دي؟ اربعه نواهی، څلور پکې نواهی دي. ثمانیه نصح، اته نصيحتونه کړي. اربعه زواجر، څلور زجرونه ذکر کړي. زجر پرهیز ته وای، بچي څلور خبرونه پرهیز کړي. جامع بیان کړي، جامع بیان. ګوره ته خپل شروع شي. و یاد کا چې کله لقمان ویل ابن خپل زوی ته او هو یعزه او د ورته واس کولو، نو یای دا زوی مشرکو او یا مشرک نه دی، خو سړی کله کله د بچی د بچاو د پر مخ کې نه تمهیدی خبرې کوي چې ګوره خیال کوه چې دا د شرک سیلاو دی وانلی. ورته وی یا بونه یا بچیا لا تشرک، تصغیر شفقت ته پاره دی. بچیا لا تشرک بالله، شریک جوړنه کې الله سره، د الله په صفاتونو کې بل چاته برخه ورنه کې. ان شرک لظلم عظیم، یقینا شرک د ظلم لوی دی. د لقمان حکیم تقریر دغه ځای پورې و وصینا الانسان دې ته ادخال الهی وای، ادخال الهی. د لقمان حکیم د تقریر په منځ کې دا دو آیتونه الله پاک ور داخل کړه. ربط څه دی؟ ربط څه دی؟ شرافت مولوی صاحب ربط دا دی چې ارکل لقمان حکیم خپل بچی ته د الله حق ذکر کوي چې شریک وسره مو جوړاوه. نو الله پاک د امدی انسان ته د انسان د مورپلار حق ذکر کوي. الله الله. لقمان حکیم خپل بچی ته د چا حق ذکر کوي؟ چې الله سره شریک جوړ نه کوي. الله په دې من د تقریر کې خپل کلام داخل کوي او دې انسان ته وي چې ګورنه د مورپلار حق زایل نه کوي. دا سه مورپلار چې هغه تا ته وصیت کوي چې د الله سره شریک مو جوړاوه. ووصینا الانسان علاوه موږ په حکم کړی انسان د پاره به والديه د مور پلا سره، یعنی د خېګړې. ووصینا الانسان بوالديه احسانا، موږ وصیت هغه حکم ته وی چې نه منسوخیږي. الله پاک څه وی؟ ووصینا. نو وصیت خو دې ته موږ تاسو کنه سړی مړ کیږي وصیت کوي. وصلا څنګه وی وصینا؟ نه ګوري کله چې سړی مړ شي وصیت کوي نو هغه وصیت ته پس ته مړی نه د سړی نه منسوخیږي. نو الله پاک خبره هم وصیت په شکل ذکر کیږي چې دا هم نه منسوخیږي. منګ وصیت کړی دی په حکم کړی انسان ته به والديه د مور پلا سره د خېګړې، خصوصا به امه، خصوصا به امه، او به خاص کر مور سره چې مور سره خېګړه ز کړی راکوه. حملته امه، پورته کړی مور د مور په خېټه، وهنن په کمزوري، علا وهنن د پاسه د بلې کمزوري. الله یو کمزوري د په خېټه دی وړي، بل کمزوري د به دي زیږي. وفصاله فی عامین، او په جدا کېدل د پېونه په 2 کلو کې دي. د پېونه 2 کلو کې جدا کوي کنه. او کته چې د رضاعت موده خو پنه د احناف 2.5 کاله ده، نه دا 2 کاله وجوبي ده، وغه شپږ میاشتې په کیسه استحبابي ده. انشکر لله، دا انشکر لله چې دی دا تفسیر د وصینا دی. دا چا تفسیر دی؟ الله وای ما په حکم کړو. دا په حکم څه خلته؟ انشکر لله، شکر ادا ک الله ته و انسان والی والدیکا او والی والدیکو د مور پلار. نو وګوره انشکر لله بالتوحید ولوالديك بالاحسان. دا الله شکریا دا توحیدی معنا. د مور پلار شکریا دا چې احسان سره کوي، غړه کوي. خاص ما ترا ګرځیدل دي. و ان جاهداک، او کچیر د مور پلار زور شروع کی پتا معنی علی ان تو شرک چې شریک جوړ کی بیا الله ما سره مالای سره کوي علم ناچتا سره پدې باندې هیڅ دلیل نشته ده. فلا تطيعهما، خبر ممنه د مور پلار خبره ممنه. تکلا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. وصاحبهما، مرګرتیا کوه مور پلار سره په دنیا د دنیا په کارونو کې معروف نیکا. ای دنیا په کارو کې مور پلار سره نیکه مرګرتیا کوي، که مور پلار د کافر می خیر دی
که مور پلار دي کافر می خونی کمرګرتیا وسره کوا په دنیا سمانه د دنیا په کارونو کې کته وی چې مور پلار چې د کافر د دنیا په کارونو کې وسره مرګرتیا کې د دین په کار کې وی چا سره مرګري شي وای چې وتبي سبیل من دین خو بیل مسله ده وتبي تابع شو روان ش سبیل من دلاره دا چا پس انا به الله چې راجی دی الی ماته څنګه خسته خبر الله پاک وکړي سلام وایي وای د دنیا په کارونو کې چا سره مرګري شه مور پلار سره خو د دین په کار کې د هغه چا پس روان شه چې څوک ماته راجی کېدو والا دی نه معلومیږي دا خبره چې دین کې دا ضرور نه ده چې ولا مور پلار که مور پلار د مؤمنانو خو صحیح ده او که مور پلار د مؤمنانو نه به خو مشرکان ویلي وجدنا علیه ابانا دا خو د مشرک دلیل دی دین کې به د هغه چا خبره مانی چې څوک الله والا دی کې دین کې مور پلار نه معتبر وتبي روان شه سبیل من پلار دا چا پس انا با الیا شراجی کیږي ماتا البحر المحيط کې ابو حیان وای من انا با الیا سمانا رجع الى الله وهو سبيل الرسول چې الله تعالی کیږي چې هغه د رسول الله په لار رواني او تفسیر سراج المنیر لیکلی دي چې من انا با الیا دا من انا با څوک دي هم من سلک طریق محمد و اصحابه هغه څوک چې د محمد علیه السلام او د اصحابو په لار رواني دي پسې ځکه نه ثم الی مرجعکم بیا خاص ماته تاسو راګرځیدل دي فونه به کوم خبر بدر کوم اسمان چې تاسو مونږ نه کوي یا بنیا ختم شو هغه د الله پاک ادخال الهی چې موږ ورته ختم شو اوس بیا شروع شو تقریر د چا د لقمان حکیمه یا بنیا و بچیا انها دا انها زمیر خصلت تراجی کوي ایمان او شکر او ټولو ته داخل دي ایمان او شرک ټولو ته داخل دي وا بچیا انها دا ستا خصلت چې عمل دی ان تکو کچری وی مسقال حبتن په اندازه دی وی دانی من خردلین دوري ستا عمل د اوری دانې قدر ته دی فتكون فی صخرتن او بیا د عمل ستاوی فی صخرتن په یو کاړي کې او فی السماوات یا پاسمانونو کې او فی الارض یا پزمکه کې وی یاتی به الله را به وړي الله پاک بشک الله پاک چې د لطیفن باریک بین دی هر څه ویني خبيرون خبردار دی پایت کې وشکال دی اشکال دا دی طالب جان ته ورته ګوره وې کستا عمل فی صخرتن په کاړي کې کنه او فی السماوات او فی الارض تقابل دی کنه دی تقابل د څه دی چې ستا عمل یا په کاړي کې یا په اسمان کې یا په ځمکه کې ها نو د تقابل نه خود شي معلومیږي چې دا کاړي د ځمکې او اسمان نه بل چیرته دی و چې ستا عمل یا په کاړي کې یا په اسمان کې یا په نو دین خدا معلومیږي چې دا کاړي د ځمکې او اسمان نه بل چیرته دی نو د ځمکې او د اسمان نه بل چیرته بلا کاړي چیته نو د دې د فارمولي سیب جواب ده چې دې کې تقدیر دی عبارت دی تقدیر دی عبارت ده څه دی چې ګوره فتكون فی صخرتنا چې داستا عمل یا پکاړي کی او فی موضع اخر من السماوات والارض او فی الارض یا په یو بل ځای کې وي د اسمانو د ځمکې دا کاړي خو په خپل هم په اسمان یا په ځمکه کې وي نو ستا د عمل یا په دې کاړي کې دی او فی موضع اخر یا په یو بل ځای کې دی فی السماوات او فی الارض و دې لیدل نو مطلب دا نه شو چې کاړي د اسمانو د ځمکې نه بهر شو یا بنیا او بچیا اقیم الصلاة و درو منځ و امر کوا پنی کوي باندې او منه کوا د بدینا واصبر خدا امر بالمعروف او نهی المنکر په بیانولو کې تکلیفونه راځي نو بیا صبر کوا پات چې تا ته مصیبت رسیږي پکې یقینا دا کار چې د من عزم الامور د ضروری کارونه نه دي دا خو ضروری کارونه دي ولا تصعر خدك للناس ولا تصعر ته مکه غوا خدکا دا خپل تندې لناس خلکو ته تندې کول دي چې لکه مثلا مخړول ما اړه خپل مخ ته خلکو نه دا خپل تندې خلکو نه ما اړه صعر مفسرین کرام لیکي وای دا صعر چې د اصلا کې دا د اوخ نه دی اوخو وې دي اوخ په دې مړی کې چې کله یو بیماری د هغه ولګيږي نو به اوخ په لار رواني دا څټې سکوګنی ولې نه هغه ته صعر استعماليږي دلته الله پاک دی انسان ته استعمالي چې ولا تصعر تمکه غوا د خپل مخ دي خلکو ته دا څه ځان هغه مریضو جوړ کړي دی چې کوک چټي نیولې دی او دا اکثر د متکبر سړي کاری چاته مخامخ ګوري دا چې په چټ ورته ګوري خلې کړي خبرېم کوي ګوري هغه ته نه غلطه ګوري خبرې د سره کوي
نو ته وایې مریض وخي که څنګه؟ ولا تصعر مکه ګواه خپل مخ د خلکو نه، ولا تمشي فی الارض مرحا مګر زه په دې ځمکه باندې مرحن په لویي او پناس سره. مرح لویي او پناس. نو په لویي او پناس دا معنی چې یو سړی په لار کې روان دی د معاصیو طرف ته، یا یو سړی په لار کې روان دی خلاف سنت. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت خو په هر شي کې موږ ته ښکاره دي، په مزل کې، په رفتار کې. بېشکه الله پاک چې لا یحب کل مختال نه خوښي هر متکبر فخور، خپل صفتونه کوونکې. فخور چاته وایي؟ ما یعد محاسنه علی الغیر، چې شماري خپل صفتونه خلکو ته لګي د خپل صفتونه کوي، داسې توره مې کړې وه، هغسې توره مې کړې ده، بېګا مې په روژه ماتي کې 6 ډوډۍ خوړلې وه، 8 مې خوړلې. هلکه دا څه صفتونه خپل کوي؟ فخور. مثال وایم هسې وقصد فی مشیکه، مینروي کوه په خپل مزل کې دی، رفتار کې دی. وغدد کوسکه من صوتک، آواز دی. وقصد فی مشیکه، مینروي کوه په خپل مزل کې. مینروي دا مطلب دی چې په لار روانې نو ما ډېرې منډې وهه او ما ډېر په سس ده. مخکې مې بیان کړی و که نه، یو سړی لار کې روانو ځوان سس روان و، عمر فاروق شاته ووهلو، ویې لږ تېز ده، تا به هم کافران مشرکان وګوري چې دا مسلمانان دغسې ناستې په لاره نشي، سم ځه، تېز ده، چابک ځه. او وقصد فی مشیکه، مینروي په مزل کې. د شمال ترمذي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رفتار او د مزل کیفیت بیانوي که نه، وایي رسول الله به چې په لار باندې روانو کانما ینحط من صببین، ته به له هر اوچت ځای نه راکېوځي داسې زوړي ته. د دې مطلب دا دی چې خېټه مه راوباسه او سینه. ځینې سړی را روان دا داسې دا خېټه راایستلي بد ښکاري، او وروستنۍ لمنې اوږده وي، مخکینۍ لمنې لنډه وي، خو هغه خېټه راایستلې که نه، په زور یې سینې هغه راایستلي. داسې مه کوه، ما داسې معمولي کړوپ غوندې چې پښتو کې ورته وایي، لکه سړی چې د زوړي نه راکېوځي. دویمه چې دا سړی داسې کړوپ روان دا د عاجزۍ تلل دي، او سړی چې دانې هغه سینې راایستلي دا داسې د غفلت یا د کبر یا بل شی چې ورته وایي. نو وقصد فی مشیکه، مینروي کوه په خپل مزل کې دی، په خپل رفتار کې. وغدد من صوتک، او کوسکه من صوتک. ګوره مینې څه کوي ویلې چې کوسکه بعضې اواز، یعنی په کوم ځای کې چې د اواز پورته کېدو ضرورت نشته نو کوزي که. من تبعیضیه شو که نه شو؟ بعضې اواز پورته که نه، بعضې اواز چې کوم ځای کې ضرورت نه هلته اواز مه پورته کوه. او دا ځکه یو چې که ته وایې چې وغدد من صوتکه، دا موږ خو ځانونه په زوره کوو، تکبیرونه هم په زوره ویو، حاجیان هلته تلبیه اللهم لبیک لبیک چغې وهي، دا خو په زوره وایي که نه. او هلته خو الله وایي چې په زوره چغې مه وه، اواز کوز که. ورته مینې به کې ایښی دی من صوتک، چې کوم ځای کې ضرورت نه منسوس نه نو هلته چې اوازونه په زوره مه وباسه. او چې په اوس کوم ځای کې اذان دی، اقامت دی، تلبیه ده، هغه خو منسوس دی، هلته خو ضرورت دی، نو فلهذا هغه ته نه مستثنا دی. پوهې پې نه شوه. او د دې دواړو جملو په باره کې البحر المحیط کې ابو حیان وایي په وقصد فی مشیکه کې اشاره د افعالو ته، وغدد من صوتکه کې اشاره د اقوالو ته. نو په دې کې ګویا کې الله سبحانه وتعالی داسې وایي چې درمیانګي شروع که هم په اقوالو کې او افعالو کې هم په اقوالو کې، افعالو کې هم درمیانه اوسه، په اقوالو کې هم درمیانه اوسه. وغدد کوسکه من صوتکه، بعضې اواز. ګوره حضرت الله مولوي صاحب، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، دا د دې وغدد من صوتکه علت دی. دا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر د وغدد من صوتکه څه دی؟ بعضې اواز ولې کوسکه؟ ځکه ان انکر الاصوات، یقینا بد چې دی نکار په اوازونو کې لصوت الحمیر، اواز د خره دی. نکار اواز د چا دی طالبه؟ د خره. دا د دې مخکې څنګه علت شو؟ علت داسې شو حضرت الله مولوي صاحب چې اواز کوسکه او با ناکاره اواز په اوازونو کې د خره دی. د دې خره تخصیص ولې کوي؟ د عامو زناورو کې دا قانون دی چې کله سخت بیمار شي یا ور باندې یو درون پیټې واچوي نو بیا به رمباړي وهي. داسې ده که نه ده؟ مثلا ګډه ده، اوس ګډه چې کله مریضه شو نو بیا رمباړي وهي. یا ور باندې د لاس تاسو چې وکې د کمزوري ده، په دې ملا ورته لاس کې د لږ زور پې وکړه چغې وکړي، پیټ یې نشي وړی که نه. یا اوښ دی، اوښ که تاسو خیر کړی کله چې هغه وری ور باندې ورجېږي نو بړارې خېږي. نو خو مطلب دا دی چې هر ځناور یا د بیماری په وخت کې اوازونه کوي، او بیا د بار په ټیم کې. او مولوي صاحب خر نه دی، خر دا خر براوالی یو دم په سپین میدان باندې براواوړي او شروع به وکړي، اواز به شروع کړي، نه مریض نه پې باري،
وباسي اوازونه کنه نو د خره आवाज دا بی ضرورت ای یعنی د ته څه باعث نه خو د आवाज پر وباسي نو زناور د شنه کوي نو ځکه د خره تخصیص کړي او اوس مخکې سره رابط ورکا نو مخکې مونږ ویلې چې وغد من صوتک ته کوس کا خپل بعضی आवाज چې کوم ځای کې ضرورت نه او که ضرورت ولک اذان او اقامت او تلبیه بیا आवाज پورته کا قران یې خواص پورته کا طالبانو ته خبر ورسوه خو چې ضرورت نه نو आवाज مو پورته کاوه ځکه بدترین आवाज د خره دی خرم به ضرورت आवाजونه پورته کوي خره به ضرورت आवाजونه پورته کوي نو ګویا کې دی کې او بلی خبرې ته اشاره شوه چې ته اوس پرځ مثال په توګه ذکر کې نو دا ذکر خو چې د مثال په قرارم کیږي او تا چې एकदम بټن ولول سپیکر دې ځان ته ولګولو دی لو سپیکر کې د هو څو ضرورت شته ها هیڅ ضرورت ورته نشته نو چې دا هیڅ ضرورت ورته نشته دی وغد من صوتک دا आवाज کوس کا د لو سپیکر کې چې غمو وها خلک مو تکلیف ووا او کته بیا هم لګي ان انکر صوت صوت الحمیر دا خو ته د خره کار کې د خره کار په دې معنی چې به ضرورت او سوازونه پورته کې به ضرورت جمعات کې سبحان الله چې د شک دم ټول جمعات خوځيږي دا خو د خره आवाज دی یعنی دا ستا आवाज د خره سره په دې تشبیه مشابهت لري چې خر به ضرورت انګي او ته هم به ضرورت چغي وهي که ضرورت خو تلبیه دی په زور وایا که ضرورت خو اذان دی په زور وکا نو د دې سبحان ویل او د دې سپیکر لګول ضرورت شته نشته نو چې نشته دی نو دا په چې کې داخل شو په صوت الحمیر کې داخل شو علم ترتنه ګوري چې یقینا الله پاک مسخر کړی تاسو د پرته چې پس مونږ پس مکه کې دي او اسبغ الله پوره کړی دي پتا سو باندې نعمت نعمتونه پر ظاهرتن ښکارا و باطنه تنو پټ ظاهر نعمتونه د الله د پسترګو ښکاری باطن نعمتونه د الله پاک چاغه پسترګو نه ښکارا کیږي باطن نعمتونه د علم او معرفت او څه عقل ومن الناس من يجادل في الله بعض د خلکو نه څو دي چې جګړې کوي فی الله روح المانی لیکلي فی توحیده و صفاته فی الله سمانا فی توحیده د الله په توحید کې د الله په صفاتو کې جګړې کوي بغیر علم په غیر د علم نه او د هدایت نه او کتاب منیر علم لاندې ولي ک دلیل عقلی هدن لاندې ولي ک دلیل نقلی کتاب منیر لاندې ولي ک دلیل وحی د الله توحید کې جګړې کوي بغیر علم په غیر د دلیل عقلی نه ولا هدن او په غیر د هدایت نه چې دلیل نقلی دی ولا کتاب منیر او نو سره کتاب راړه والا یعنی وحی دلیل مو سره نه و اذا قيل لهم اتبعوا او کله به چې دوی ته ویل شو تاسو تابعداري وکړه کتاب چلا نازل کړی د دوی به ویل بل نه تبعو موږ تابعداري کوم او وجنه چې موږ مندلي پاغه باندې ابانه پلان خپل او لو کان شیطانو دې او لو کان مخکې ما تو پلې روباسه آیت تبعونهما آیا دوی د خپل پلانانو تابعداري کوي ولو کان شیطان اگر که شیطان یدوهم دوی را بلی الی عذاب السعیر عذاب د ګرم ورته و مې یسلم وجهه او چا چې تابع کړي مخفل الی الله الله تعالی ابن کثیر لیکلی دی اخلص دینه لله دا خالص کړی وی دین الله د پاره او هو محسن او په داسې حال کې چې د مخلصي یا هو محسن په داسې حال کې چې د موحدي ځکه چې د انقیاد د پاره خو توحید شرط دی او اخلاص فقد استمسكنوا د کلک کړي منګولې لګولې بل عروه الوثقه په اکړې مضبوطه باندې دې مضبوطه کړي باندې منګولې ولګولې و الى الله خاص والله د پاره عاقبت الامور خاص دی والله د پاره عاقبت الامور انجام د ټولو کارونو دی د ټولو کارونو انجام خاص والله ته ورګرځي دې ځمانه روح المانی لیکلی طالبہ چې دا الى الله دا الى الله جری مجرور مقدم دی کنه وی و تقدیم الى الله للحصر دا الى الله حصر د پاره مخکې کړي لکه موږ معنا کو کنه خاص والله ته دی ولی مخکې کړي حصر د پاره ردن علی الکفرته پدې کې رد په مشرکانو او کافرانو فی زعمهم مرجعیه بعض الامور لالهتهم چې هغه ځنې کارونه د الله هغه خپل الها ته ولکړي لا الله ولا کارونه دي د خپل الها ته ولکړي پلان کې د لیونوزي مور او د دانوزي مور او د سیردانیزي مور او د بچوزي مور نو وګوره د الله کار دی مخلوق دی والا کړي خو دې دنیا کې والا کړي و الی الله خاص والله تب ورګرځي دا کارونه یعنی قیامت کې ودوی تم پتی ولګي چې او دې ټولو کارونو کوون کې خو الله دا خو اسې منګه د نور باباګانو باندې تقسیم کړي وو من کفر چا چې کفر وکړو فلا يحزن کا خفدنه کې تعالی کفر او کفر دد الینا خاص مونږ تراجه کېدل د دوی او خبر بور کومګه پای چې دوی کوم مونږ کوي یقینا الله تعالی په دې په خبرو چې پټي پسینو د خلکو کې دي نو متعهم
الله موږ دې تمزي ورکو په دې دنیا کې قلیلا لګوا ثم نسترهم به په زور باندې بوزو الى عذاب غلیظ عذاب سخته ولا ان سالتهم او کته پختنه تنه وکړه دې ته وی دلیل عقلی طرفي کته پوښتې وکي مشرکانو نه چې چا پیدا کړی اسمان نظم کله یقولون الله دوی بو چې خامخا د الله پیدا کړی نو ته وای چې الحمدلله دا تاسو چې اقرار زما د رب په خالقیت کوي په دې حمد دی لکه سمرقندی وای قل الحمدلله علی اقرارکم بس موږ رب ته صفاتونه د الوهیت چې تاسو اقرار کوي وګوره والفضل ما شهد به الاعداء هی فضیلت خدای چې دشمن دی منی بل اکثرهم بلکې زیاتر د دوی نه لا علمون نه پويږي خاص یو اولاد پر دې شپاس منظمه کوي یقینا الله پاک دې به حاجت دې الحمیس ته شوی دی ولو انما فی الارض من شجره او کچيري شي هغه څه چې په دې ځمکه کې د می شجرتين ونی اقلام قلمونه شي والبحر او سمندر يمده چې زیات شي دی سمندر لره من بعد ورسته د ختمېدلو د دې سمندر نه سبات او حرین و سمندرونه نور او سره زیات شي ما نفدت ختم بنه کی تمام بنه کی کلمات الله کلمې د الله پاک دې مثال ما مخکې تشریح کړی و ګورئ الله وی کچې ته د ونی د زمکه ټولي ونی کلمونه شي او البحر سمندر یمده چې دا سمندر یمده چې زیات کړي دی لارا من بعده یعنی من بعد ختمه پس ته ختمېدلو د سمندر چې د سمندر د ختمېدو نه ورته زیات کې سبت ابحرن و سمندرونه نورم ما نفدت کلمات الله د دې وضاحت داسې دی چې د دنیا د ټولو ونو نه قلمونه جوړ کړي او دا ټول سمندرونه د دنیا چې څومره وبدي دا ورته صحیح کی صحیح او انسانان او ملائکه او پیریان د دې لیکون کې شکاتبین شي او زمکه او اسمانونه ورته داسې قط په قط کې دی غیر کاغذ حیثیت لري او د الله پاک معلومات او صفات لیکي نو دا ټول قلمونه به ختم شي ملائکه انسانان پیریان بستړي شي او دا سمندرونه به صحیح په شکل ختم شي خود الله پاک معلومات او صفات با ختم نشي دا به ولی ختم نشي دا ځکه چې دا څه په دې دنیا کې دي دا ټول متناهي دي او د الله پاک کمالات او صفات او معلومات څنګه دي غیر متناهي متناهي په غیر متناهي باندې احاطه کولای نشي ان الله یقینا الله پاک دې زور ور حکمتونه والا دي ما خلقکم نه تاسو پیدائش ولا باسکم نه تاسو پیدائش ولا باسکم او نه تاسو دوباره پیدائش الا کنفس واحده مگر پشان دی یو نفس سراج المنیر وای الا کنفس واحده څه معنا الا كبعث نفس واحده لکه را پورته کول د یو نفس بشک الله تعالی لیدون کې ده علم تعالی تنه ګوري چې یقینا الله پاک ور داخلوي شپه پورس کې ور داخلوي ورس پښپا کې او تابع کړي د انور اوس وګمې کله یجري د خپل حکم تابع دي کله یجري او سخره شمسه خدمت کې لګولې د انور اوس وګمې کله یجري دا ټول روان دي علاج مسمى نیټه مقرره پوره چې قیامت او یقینا چې الله تعالی تاسو په امرونو باندې لیدون کې ده ذالک دغه بیان په دلایل چې تاسو واوریدو لتستيقنوا دې به ان نمخ کې فی اللوبسا لتستيقنوا چې تاسو د یقین وساتئ چې یقینا الله پاک حق دی او ان ما یذون هغه چې دا خلق ورنه حاجتونه غواړي من دونه سوا دی الله الباطل دا باطل دی بعد دا خلق چې د چانه دنیا کې د الله نه سوا د اسبابونو بهر حاجتونه غواړي دا ټول باطل دی او یقینا چې الله تعالی العلی الکبیر العلی بذات الکبیر بالصفات الله او چته په اعتبار د ذات لوی دی په اعتبار د صفات علم ترى تنه ګوري چې ان الله ان الفلک یقینا کشته چې بهيږي روانه ده په البحر په سمندر کې بنعمت الله تعالی په نعمت دلته د نعمت نه مطلب هوا ده بهترین هوا لګيږي نرمه کشته روانه لیوریکم چې تاسو ته خیال پاک من آیاته اخفل دلیلونه ان فی ذلک یقینا په دې مذکور کې دلیلونه توحید دی کل صبار شکور صبار او شکور د مبالغه صيغه دي دا صبر او د شکور مبالغه صيغه څه کوي چې شان د مسلمان دای چې هغه به ډیر صبر او ډیر شکر کوي دا ځکه چې نفس لږ شکر او لږ صبر خو منافق سړیم کوي وای زاغ شیه موجون او کله چې را پټ کی دی خلکو لره چپی الته چې سمندر کې کشته روانه چپه پیراشي داسې چپی پیراشي که زولالي پشان د غټ اوریزو که زولالي پشان د غټ اوریزو دعوا الله دیرابلی الله پاک مخلصین له دین خالص کون کی الله ته د بلنه مشرکان به چکله په دې دغه کې کشته په سمندر کې راګیر شو نبی به الله توازن کول مخلصین له دین امام قرطبی معنا د سری کله موحدین له لا يدعون لخلاصهم سواه به د الله توحید منلو به د خپل خلاصون د پر هیڅ چاته आवाज نه کو
فلما نجاهم ارکل بچ الله پاک بچړل البر وچتا فمنهم مقتصد. نو باجی په دې کې حق پرستو. حق پرست دا معنی چې هغه به الله پاک په توحید کلک کې لکه د عکرمه بن ابي جهل واقعا موږ ذکر کړی و مخکې. و ما يشهد بآياتنا انکار نه کوي د آیاتونو زمنګ نه الا كل خطار کفور مگر هر بے لوز کفور ناشکرې. څوک چې بے لوز ناشکرې د الله آیاتونو انکار کوي. یا ایها الناس اتقوا اے خلکو تاسو ویریږئ د ربنا وخشوا او ویریږئ د هغه ورځ نه لا یجزي چې نشي چې فائدہ نه ورکوي والدون لا یجزي نشي دفع کولی والدون والد یعنی پلاران ولدي د خپل بچینا او نه بچی چې د بدله دفع کولی شي د عن والدي خپل پلار شي یعنی چې هیڅ ضرر تنه نشي دفع کولی. یقینا چې وعده د الله تعالی حق د رښتونی ده. فلا تغرنکم الحیات الدنیا دوکه دې نه کی تاسو ژوند دنیوي او ولا یغرنکم دوکه دې نه کی تاسو بالله پالا باندې الغرور ا شیطان دوکه ورکونکې. وی ګوره شیطان دې دوکه نه کی ښه. دا غرور وزن فعول دی مبالغه د پاره دی او د دینه مراد هر شیطان دی. اوس الله وی شیطان دې تاسو دوکه نه کی. دا د شیطان دوکه څه خلتای ها شرافت مولوی شه شیطان دوکه دسی چې کله خو شیطان سړی په دې دوکه کوي چې انسان ته ګناه غاټه ګناه ورته وړخ کار کوي. نو یلکه وړه کوي ګناه دا وکه کنه کله ورته دسی وی زه غټه ګناه غټه دا وای کنه به توبه وباسي به توبه ټیم تم نه پریګدي. او کله د شدو کوي چې زه اوس خو ځواني ده ګناهونه کوا به بوډا شي به بچی ته د خیر سره جمعات کې ناس ټوخېږي باندې پلونه وکي. او کله د شدو کوي چې زه ګناه کوا سړیا اسیم الله غفور رحیم دی وای کنه. او کله د شدو کوي چې ګوره کته هر څومره ګناهونه وکي تا خو اسیم د پیر بابا په نامه باندې چلې منلې دي تا د کلی د زیارت او د شهید په نامه باندې جنډه منلې دا د اسیم به الله نخلاصي ها ولا شفاعون عند الله کنه دا دی به اسیم الله نخلاصي ته حکم وسیلې نه دي شرکی وسیلې ورته یادي. نو په دې طریقه شیطان د انسان دا واخلي او کندنه خطا کی. ان الله عنده یقینا الله پاک سره علم ساعت علم د قیامت ته وينزل الغیث او راوروي باران ويعلم پويږي ما فی الارحام چې په بچدانونو د میندو کې دي وما تدري نفس نه پويږي هیڅ نفس ما ذا تکسب غدا سبا کوي سباله وما تدري نفس نه پويږي هیڅ نفس مې ای ارض تموت چې په کوم ځمکه باندې بده امري. بشک الله تعالی چې د علم والا خبردار دی. دی آیت کریمه کې وګورئ 5 خبرې ذکر شوې دي طالب جانا. څو خبرې ذکر شوې دي؟ وای چې د دې علم الله سره دی. رومبه په دې کې د علم الساعه علم د قیامت دی. نو دا خو ښکاره خبره ده چې د قیامت علم الله سره دی. یعنی دا معنی چې موږ تاسو خودمونه پوهیږو چې قیامت راځي خو موږ سره نور علم نشته چې کله او په کم ټیم. دویم دا ده چې ينزل الغیث باران راوري الله. دا 5 خبرې د علم غیب څخه دي. لکه امام قرطبی لیکلی دی وای هذه الخمسه دا 5 خبرې چې په دې آیت کې ذکر شوی لا يعلمها الا الله دا نه پیژنې مګر صرف څوک پیژني. دی وای چې ولا يعلمها ملک مقرب ولا نبي مرسل نیکو ملائکه مقربه پیژني او نبی مرسل پیژني. او منی دا کچا دا وکړه چې انه يعلم شيء من هذه کچاویل چې په دې 5 چیزونو کې زم په یو شی باندې پویم فقط کفر بالقران دی په قران کافر شو به. نو دی کې چې کوم 5 خبرې ذکر شوې دي دا هغه 5 خبرې دي چې مشکات شریف حدیث کې راځي چې 5 دا 5 خبرې دي په غیب کې یعنی هغه په غیب کې داخلي خبرې دي. نو اوس تاسو ځین ته یو سوال را پیدا کیږي چې ښا دا چې کړه هغه غیب دی چې په دې 5 خبرو باندې بل چاته علم نشته دی. تا د قرطبی عبارت هم ویلې. نو یوازې دا ټول مغیبات چې په دې 5 خبرو کې د کنه نور مغیبات هم شته کنه. دا 5 خبرې ته څنګه ته حصر شوی. دې د پاره به روح المانی جواب کړي. تفسیر روح المانی لیکلی دی چې اصلا کې مغیبات نورم ډیر دي خو دا 5 خبرې چې دلته راغلي دي دا ځکه چې د دې 5 خبرو په باره کې د رسول الله نه چاته پوښ کړو او دغه تبوس مطابق د آیات نازل شونه د 5 خبرو د غیب علم چاته اوس پارلې شو الله. وينبغي ان كل غيب لا يعلم الا الله. بیا مناسبه د سړی په دې پوهیږي چې هر غیب الله سره دی
وليست المغيبات محصوره بهذه الخمسه، مغيبات په دې پنځو کې منحصر نه دي، وانما خاصت بذکر لوقوع السوال عنها. البته تخصیص دلته ذکر کړی چې د دې باره کې چا تاسو کړو، زمونږ د رسول الله نه چا شي کړو. یو کس ته په نامه د حارث ابن عمر دا رسول الله تراغه و یا رسول الله قیامت وکړي، به ورته وي وېزمکه مې و چکلکه د باران وکړي شي، به ورته وي وې د خزي مې حمل دی بچي وکړي زیږي او کوي زیږي دار ته نور وي که خزا، او به ورته وي وېزه په کوم ازمکه امرما نو قران نازل شو. دا خدای حارث ابن عمر د جواب د پاره دی، نو ځکه په دې کې تخصیص د مغیبات صرف 5 خبرو پورې شوی دی، یعنی حصر په دې کې نه دی چې ولا 5 خبرې په مغیباتو کې دي نو غیب د غیب علم نشته، ولی نشته دی. خو په دې کې اوس اشکال واوري، یو خدا شو چې علم د قیامت الله سره دی، سید په دې کې ټول خلکو اتفاق دی چې د قیامت علم چا سره دی. خو په ينزل الغیث کې سوال دی، و چې الله تعالی په دې پويږي چې باران وریږي، نو اوس خو سیاست ټکنالوژي دا ثابته کړې د موسمیات والا وی کنه سبب باران او اسمان مشینی اوریز به پلان ته څنګه وی چې ينزل الغیث دا په علم غیب کې دی چې لکه پاس ما ویل کنه چې په دې کې بل چا ویل چې موږ په پويګو نو فقط کفر بالقران، اخو کافر شو په قران باندې. انا کې د موسمیات مالا خو ولا هوی یو ورځ مخ کې وی سبب السبب باران کی. نو د دې جواب دا دی مولوی صاحب، دا بل خبره ما سره مرګري کې به جواب یو شي یا لو ما فی الارحام. دریم شاده د چا د بچدانونو د میند کې کوم بچی دی په دې الله پوی دی، نو په دې نه سوال دی چې دا څنګه علم غیب کې دی، په دې باندې خو ډاکټرانو مو سپويږي ورشل ته ټیسټ وکا دا به درته وي چې حمرشته کنهشته هلکه دام درته وي چې الک ته کې جنای او ته دا په علم غیب کې دا کته دي څوک دا وو کې نو فقط کفر بالقران. جواب دا دی مولوی صاحب، جواب روح المانی کړه. روح المانی الفاظ وره وی المراد بالعلم الذي استأثر سبحانه به العلم الكامل بأحوال كل على التفصيل. د دې الفاظ خلاصه زه درته په پښتو کې وسوم. د باران وریدو علم الله سره دی، د خزي په بچدان کې د بچي علم الله سره دی، دلته د علم نه علم تفصیلی مراد دی. دلته د علم نه کوم علم مراد دی؟ علم تفصیلی. دا معنا مولوی صاحب ستا ډاکټر صاحب سره دا علم او استاد موسمیات والا سره دا علم شته چې مثلا سبب السبب باران کیږي په امکان سره وي. ستا د ډاکټر د ټیس والا سره دا علم شته چې بچی شته یا نشته یا نر دی خزه، بس نور خو نشته وسره کنه. ها د اجمالی علم د سړی خدا خدا دوه خبرو علم دی، صرف بچی شته او نشته خزه او نر. څو خبرې شوې؟ دوه. باران کیږي یا نه کیږي دوه خبرې شوې. دې ذکر روح المانی او علم تفصیلی مراد دی. ما ته اوس متوجه شه. باران وریږي څومره څاڅکي به وریږي، دا باران نتیجه کې به طوفان جوړیږي، کورونه بورانیږي نه بورانیږي، دې سره به فصل او زراعت خلکو کېږي نه بکېږي، دې سره به سیلابونه او خړونه راوځي کمه نه به راوځي. دا باران به څومره مقداري تیز غټ څاڅکي وي وړ څاڅکي وي منځ کې به ګلې که به نه. اوس د دې ټولې خبرې تفصیل ته موسمیات والا ته ورنه ورته چې سبب دا څو څاڅکي باران په دې پیښور وریږي سرته پیښور بیا ورته پیښور نم دا تاسو چې کوم د موسمیاتو دفتر دی په دې دفتر د څاڅکو شمیر راته وخه څو څاڅکي و لاک و 2 لک و ایر بو څومره و ابو نشته ورته بس ټیک دغه تفصیلی علم چا سره دی؟ الله سره دی. چې په دې دنیا څومره څاڅکي وریږي د هر څاڅکو علم الله سره دی. دا چې د باران نه بخیری که شر به د علم الله سره دی. موسمیات والا ته دا ویل شي چې باران روان دی کورونه ورانیږي ویل شي، ولیکه چې ته موسمیات والا سره د علم چې باران روان دی توپان ته نه جوړیږي خو کول خلکو توبه کېل ته دغه ورکی کړه اولی ته توپان تیر کال ویوړو علم نشته کنه. او بل راشه د مور پر رحم کې چې کوم بچی دی بچدان کې ډاکټر صاحب سره دوه خبرو علم دی چې دا بچی نر دی که خزه دا بچی شته کنه شته. مراد نه علم تفصیلی دی. دا بچی چې د مور په خېټه کې دی دا بچی به مؤمنی پاینده کې چې پیدا شي مؤمن به که کافر به سعید به که شقی به ها ته به ماشوم مړ کېږي که ځواني ته برسېږي که بوډا کېږي به عالم به که جاهل به غنی به که فقیر به باچا به که گدا به تور به. خو مطلب دا ډیر تفصیلات ته علم د دې بچی په بچدان کې چې دا صرف چا سره دی الله. نو دلته کوم علم مراد شو؟ تفصیلی. دا تفصیلی علم بل چا سره شته؟ نو خو به ټیک شو لکه نو ځکه روح المانی قرطبي والا وی که د دې علم دعوت څوک کې کوم چې د الله پاک علم غیب دی فقط کفر بالقران خو صحیح ده.
هو ما تدري نفس او نه پوهیږي هیڅ نفس هم به ای ماذا تکسب غدا څه به کوي سبا پدیم پته نه لګیږي. ته اکثره د شپې سړی یو پروګرام شروع کی دا کار کوم دا سر وختي پلار مړي ټول پروګرامونه پاتې کني پاتې او دا رقم ته نه پوهیږي نفس به ای ارض تموت چې په کوم ازمه کمرې ته هیڅ پته نه لګي چې ته په کوم ازمه باندې مرشي. آیا سليمان علیه السلام یو واقعه مفسر ابو سعود امام قرطبي مشهور واقعه ذکر کړی ده چې سليمان علیه السلام یې ځکه ناست یو سړی راغی او د سليمان علیه السلام مجلس کې کېناستو خو د سليمان علیه السلام په دې مجلس کې چې کله دا نوې سړی راغی نو د سليمان علیه السلام د زړو مرګرو کې یو مرګره د سوره په دوه سخت نه ویل د سليمان علیه السلام ورته وځي کې دلته راشه یا څنګه راپېږي دا نوې ملما چې راغی دا نه خو مې د سکر کېږي چې ورته ګورم نو بس بدن می ټول په لړزه دی او زړه مې په سینه کې وچاو دی. نو سليمان علیه السلام یې هوا وسلې ته आवाज کړ چې دا سړی ورسوي مثلا هندستان ته سره دې کوم طرف ته ورسوي هوا اوچت کې چې اوچت کې هغه طرف ته نو هغه کس راغی سليمان علیه السلام ته وی چې مثلا د سره خو کې کار دی وکي وې څنګه وې ملک الموت زالاره لګلې ما چې په دغه مربجو باندې د دې سړي طرح مثال وای هندستان کې واخله او ما چې وکړو دا تاسو سره په دې ځای کې ناستو نو ما ویل چې 2 منټه پاتې د روح قبضولو ته دی دا تاسو سره دلته دی زه خوشو چې هوا ته دی ویل چې ازیته ورسېد چې کوم ځای کې د روح قبضولو زیاده زه بس لګ په منډه ورشم چې روح واخلم. او منصور عباسی وی یو خوب کتلو خوبی کتلو نو په خوب کې وی ملک الموت وکړو کنه خوب کې خو سړی را بلا ګوري وی ملک الموت ته ویل چې سما ته ژوند څومره پاتې دی هغه ورته لاس د سکه نه سبا ته چې سبا خوب به خلکو ته تیری یو استاد تر شي استاد خو مې کتلې وی څنګه وی ملک الموت هم بيګل څومره شپې پاتې دی هغه راته لاس د سکه وی چا ورته چې بس عمر خو دې 15 ورځې پاتې دی چا ورته چې نمبر 15 میاشتې چا ورته 15 کاله خلوی ګډ وړو. نو په اخر کې به عالم ورته جواب وکړي چې د الله بنده د دې خبرې دا مطلب نه دی چې عمر دې 15 کاله دی د دې خبرې دا دی چې د دغه 15 خبرو علم الله سره دی به ای ارض تموت ماته څه پته تکله مړ کېږي چې ته مړ کېږي دې علم الله سره دی دې علم جبريل سره نشته